अस्सलाम वालेकुम احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته بخیر راغلی دوستانو په نننۍ ویډیو کې د نوي ویزو په اړه معلومات درکوم که هغه ویزټ ویزې دي او که یې کامې دي ولې چې زیاتو دوستانو ځینې معلومات لیدلي دي نو دې سره اندېښنه ده چې آیا نوي د متحده عربي اماراتو کاري ویزې یا اقامې خلاصې شوي دي او که نه نو راځئ چې په نننۍ ویډیو کې په همدې باره کې معلومات درکړم هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ که چیرې هم تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نوي وئ دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نوي وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ بله ده چې دا ویډیو تاسو خپلو واړو ملګرو سره شریکوئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي ښه دوستانو تېره ورځ په هالیز ټایم ګلف نیوز او په ځینې نورو رسنیو کې د جوازاتو له لورې یو خبر خپور شو کم چې نن ماته زیاتو کسانو د دې سکرین شاټ هم راولیږو نو کم چې دغه معلومات ویلي دي دوی داسې فکر کوي چې اماراتو حکومت کاري ویزې یا اقامې دوباره خلاصولو اعلان وکړ دا په دې معنی چې دوی داسې سوچ کوي چې اوس هغه کسان کم چې وطن کې غواړي د متحده عربي اماراتو په ښه ویزه یې اقامه واخلي نو دوی اوس کوی شي زه به تاسو اول راولم د ګلف نیوز خبر ته دا هغه خبر دی کوم چې تېره ورځ په ګلف نیوز کې راغلی و دغه هیډلاین ته سم ځیر شئ د دې هیډلاین معنی دا ده چې متحده عربي اماراتو د کاري جواز نه علاوه د نویو ویزو صادرول بیا پیل کړل دې کې مهم دغه درې ټکي دي چې زیاتو کسانو شاید سم نه ورته فکر شوی د دې نه مطلب دا دی چې د کاري جواز نه علاوه د نورو ویزو ورکول بیا پیل شول نورو ویزو نه مطلب څه دی د نورو ویزو نه مطلب ویزټ ویزې دي لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې اوس مهال صرف د دوبۍ ویزټ ویزې کیږي خو تېره ورځ چې کوم اعلان وشو اوس د دوبۍ سره سره ابوظبي آلین شارجه اجمان او نور امارات هم ویزټ ویزې ورکوي نو اوس مهال کم کسان چې غواړي د اماراتو کم یو امارات ویزټ ویزه واخلي نو هغه کولی شي چې همغه امارات ویزټ ویزې ته اپلای وکړي مقصد کوم څوک د ابوظبي ویزټ ویزه غواړي نو دی کولی شي چې اوس مهال د ابوظبي ویزټ ویزه واخلي که د هغې تر څنګ د نورو اماراتو ویزټ ویزې غواړي نو هغه هم کولی شي اوس به تاسو ته زه هالیز ټایم هم وښایم دلته هم تاسو که د دې هیډلاین وګورئ په دغه هیډلاین کې راغلی چې متحده عربي اماراتو دوباره ویزټ ویزې شروع کړي مخکې اوس صرف د دوبۍ ویزټ ویزې کې دی اوس مهال د واړو اماراتو ویزټ ویزې کیږي په ګلف نیوز هالیز ټایم او د جوازاتو خپل ټویټر پاڼه کې یو شی خو دلته تاسو ته ضروري بولم چې هغه به زه اول ګلف نیوز کې درته وښایم دې ځای ته وګورئ دلته لیکلي دي چې په هر صورت د کاري جواز ورکول په دې مرحله کې هم لا پاتې دي که هالیز ټایم ته راشو دې ځای ته وګورئ دلته هم همدغه معلومات لیکل شوي دي خو که د دې موږ اصلي سرچینې ته راشو هغه د جوازاتو مین ټویټر پاڼه او فیسبوک پاڼه ده دلته تاسو وګورئ دلته هم دوی همدغه خبره کړې ده چې اوس مرحله کې کاري جواز صادرول لا هم پاتې دي نو اوس به زه تاسو په لنډو ټکو کې پوه کړم چې تر اوسه پورې متحده عربي اماراتو حکومت نوي اقامې یا نوي ویزې ورکول لا نه دي شروع کړي مقصد اوس هم بند دي نو کم کسان چې وطن کې دي او دوی غواړي چې متحده عربي اماراتو ته په اقامه یا په ښه ویزه باندې راشي اوس مهال دوی نشي کولی چې د متحده عربي اماراتو نوي اقامه یا ویزه واخلي خو دوی سره یوه لار شته چې هغه ویزټ ویزې دي کم کسان چې غواړي متحده عربي اماراتو ته په ویزټ ویزه باندې راشي نو هغه اوس کولی شي چې اماراتو هر یو امارت ویزټ ویزه واخلي کلم چې د اماراتو ته راشي نو هغه اقامه یا پخې ویزې ته اړوي شي دلته یو ښه خبر د هغو ملګرو لپاره لرم کم چا چې تشیر یا پخې ویزې پرچه په مارچ میاشت کې خپلو ملګرو ته وطن ته لیږلي دي خو دوی نه دي توانېدلي چې متحده عربي اماراتو ته بیرته راشي نو که هغه اوس د هر امارات وي مقصد د دوبۍ ابوظبي آلین شارجې اجمان او داسې نور نو دوی اوس کولی شي چې متحده عربي اماراتو ته راشي خو د راتللو نه مخکې به دوی خپله تشیره په سیسټم کې چیک کوي ولې چې اماراتو حکومت په دې باره کې کوم اعلان وکړي نو هغه اپډیټ کول د یوه نه واخله تر 3 ورځو پورې ورځې اخلي تاسو خپله تشیره یا ویزه په سیسټم کې چیک کوئ کم چاته چې وخت ورکړی دی نو هغه کولی شي چې متحده عربي اماراتو ته راشي خو دلته یو خبره تاسو ته زه واضحه کړم دې باره کې لکه څنګه چې د دوبۍ ویزو ته څو ورځې مخکې وخت ورکړی شوی دی د 18 میاشتې اول تاریخ پورې دې باندې ډېر زیات خلک تر اوسه پورې لاړل خو دلته یو خبره چې ما د هوایي شرکتونو سره شریکه کړه چې آیا تاسو په همغه تشیرو باندې اجازه ورکوئ کومې چې په دریمه میاشت کې دوی ته راغلي دي هغه خو اوس ایکسپایر شوي دي دوی ماته وویل که څه هم ځینې کسان په همغه ایکسپایر تشیره کومه چې په پرچه کې ورته لیکل شوي ده خو سیسټم کې خو نوي وي په همغه باندې دوی سفر کړی دی خو د هوایي شرکتونو مسؤلین وایي چې نه موږ صرف هغو کسانو ته اجازه ورکوو کم چا چې تشیره اپډیټ کړي مقصد نوي تاریخ ته اړولي وي هغه د موږ د پرینټ کې د بورډینګ پاس په ورکولو وخت کې د موږ ته وښایي نو هله موږ د کسانو ته اجازه ورکوو چې اماراتو ته سفر وکړي که کم چا تشیره په سیسټم کې نوي وي خو دوی اپډیټ کړي نه وي مقصد کومه چې دوی پرینټ کړي د هغه اپډیټ نه وي نو دې کسانو ته اول هیڅ اجازه نه ورکوي او که کوم چاته یې ورم کړه هغه ډېره په ګرانۍ ورکوي
دغه وخت نوي تشریح یا نوي ویزو سره سره ویزټ ویزو خاوندانو لپاره هم ورکړی شوی دی. کم چاته چې په دریمه میاشت کې د دوبۍ سره سره د نورو اماراتو ویزټ ویزې وطن ته لیږلي دي، خو دا کسان نه دي توانېدلي چې اماراتو ته راشي. اوس مهال دوی خپلې ویزې په سیستم کې چیک کړي، کلم چې اپډیټ شوي وي دوی د اپډیټ ویزټ ویزې پرنټ کړي او په هغه باندې کولی شي چې اماراتو ته سفر وکړي. دغه خبره تاسو ته یو ځل بیا تکراروم چې اوس مهال د دوبۍ سره سره د نورو اماراتو هغه تشریح او ورسره هغه ویزټ ویزې کمې چې دریمه میاشت کې لیږلي وي، خو دوی نه توانېدلي چې متحد عربي اماراتو ته راشي. اوس مهال اماراتو حکومت دوی ته په سیستم کې وخت اپډیټ کړی دی. کم چا چې د دغو اماراتو ویزې دي هغه د په سیستم کې چیک کړي، کم چاته چې وخت ورکړی شوی و نو دوی د خپلې ویزې اپډیټ کړي. اپډیټ نه مقصد دا دی دلته که چا تشریح یا نوې ویزه وه هغه کم چا چې دته ورکړې ده هغې ته د ووایي چې ما ته اپډیټ تشریح راولېږه. اوس اماراتو حکومت دوی ته اپډیټ تشریح ورکوي. کلم چې دته اپډیټ تشریح راولېږئ شوه نو دی کولی شي چې اوس مهال متحد عربي اماراتو ته په همدغه تشریح باندې سفر وکړي. او کم چا چې ویزټ ویزې دي هغه د هغې ایجنسۍ ته ورشي. کم چا نه چې دوی ویزټ ویزې اخیستې دي هماغه ایجنسۍ والا به دوی ته اپډیټ کړي. کلم چې دوی ته هغه ویزټ ویزه اپډیټ شوه نو دی کولی شي چې متحد عربي اماراتو ته سفر وکړي. خو دلته یو خبره یادونه کوم چې اوس مهال کم څوک چې په نوي تشریح اقامه او ورسره په ویزټ ویزو باندې ځي دوی ته هیڅ اپروول ته ضرورت نشته، صرف د کووډ 19 یا کرونا وایرس ټیسټ ته ضرورت دی چې دوی به هغه ټیسټ کوي او د منفي په صورت کې به هغه سرټیفیکیټ د ځان سره ساتي. کلم چې مسؤل کسان د دوی څخه هغه سرټیفیکیټ پوښتنه وکړي نو دوی د هغه سرټیفیکیټ ورته وښایي، نور دوی ته د اپروول ضرورت نشته. نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو د ګټور تمام شي وي. که کومه پوښتنه لرئ نو په همدغه واتساپ شمېره ماته میسیج کوئ شئ، زه به کوشش وکړم چې تاسو ته په وخت جواب درکړم. نور که دې باره کې کوم نوي معلومات راتلل یا د ویزو خلاصولو کوم رسمي اعلان وشو نو تاسو هغې لپاره احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ. انشاءالله چې زه به هم په وخت خبروم. که چیرې تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نوي وئ دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نوي وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ. بله دا چې تاسو دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.